بازګۍ دې څه کوي؟ چیرې والوتې؟ والوتې خپل غوټې واخیستل والوتې. بازګۍ څه شوله؟ بازګۍ په سیل کې دي. دا شنې دي. ته کوم یوه غواړې خدای؟ دا دغه دی. تا ولې والوتې؟ دا دی بازګۍ. ګرانو کرکټ هم کوي اوس دا د زمینداري کوي. ګرانو ای چیش کرې؟ دا غنم مې په د کلش کلي کې پتا وده مخ سره اوس په د خبره دا چې د یخ سیزن دی دا د پروشه کال انګېټۍ د انګېټۍ اوس صفا کېږي انګېټۍ لګېږي اوس. څارو ته چیش کې؟ حقیقي ده؟ ازما بازګۍ دې څه کوي؟ چیرې والوتې؟ ته راځه چت باندې شته که نشته؟ ته درځه؟ سره کیسم والوتې؟ والوتې خپل غوټې واخیستل والوتې. غوټې یې ویوړله؟ سره کیسم غوټه وه؟ شاستې تړی هغه ته وتړي. الله ای بازګۍ نشته؟ هی څه سوی دی؟ څه سلو؟ اول تللی دي. سره کیسم والوتې؟ دی بالا وختې. سره کیسم وختې؟ ته وختې؟ چې وختې بیا چیرې ولاړ؟ والوتې. بازار ته بل ځای زیاده ښکاره کوم. راځه زیاده شه. راځه. بازګۍ خو نو زما د اکا زوی ویوړی بشیر داسې وایي بازګۍ والوتې. سهار وختي راځلي ما ته وایي بازګۍ سوسل وایي بازګۍ الوتلی دی. اوس به زه دې ته بازګۍ ور ښکاره کړم په تاسو به هم بازګۍ وویندم. بای جان دی چی روانه؟ ودرې سوکه بازګۍ څه شوله؟ بازګۍ په سیل کې دي. تا ولې والوتې؟ اوس دا دی زما د اکا کره روان یو. بازګۍ خو نو ما بشیر ته ورکړی وو ما ویل د دې ښه خیال به ساتې وزرونه یې سګر سي بیا یې لکو سهار وختي راځغلې وه بازګۍ والوتې. اوس به زه و دې ته بازګۍ ورښکاره چیش دی؟ هغه چیش دی؟ څو دانې وزي؟ څنګه چا وزي دی؟ د چا دی؟ د چا بشیر دی؟ های ګور ته کوم یوه غواړې خدای؟ راځه بازګۍ در ښکاره ولاړ شه. چیش که؟ های چیش دی؟ ته ستا لا ښکاره بازګۍ خو نو څه پر دی وارې کړی اوس. دغه دی. تا ولې والوتې؟ دا دی بازګۍ خو اوس دا دی سم سوی نږدې مور ده خورې دی. دا دی بازګۍ خو نو ما زما د اکا زوی ته ورکړی وو نو ما ویلې چې جوړ شي بس بیا به انشاءالله والوځو. نو هغه دی ښه کیر یې کوي د بازګۍ د وزرونه هم دا دې ورغوړ کړي دي بس چې سم شي بیا انشاءالله یې لوځو. دا بازګۍ دی. او تاسو ته دا هم ووایم هغه سړی مې هم پیدا کړی دی چې دا بازګۍ د چا ولو نو داسې د راملا څخه مخکې دا بازګۍ د بلې وسره ولو هغه و ما ته ویلی چې پر دا بازګۍ باندې مار څه ولو مار وارونه کړي ولو نو زخمي کړی ولو ډېر ویلې بیا زما پلار راوسي بیا د دوی څخه تللی ولو راملا له ورغلی ولو چې په باغو کې سپیانو وارې پر کوي خوارکي باندې ډېر تکلیفونه تېر سوي دي. اوس انشاءالله ښه علاج یې وشي بس بیا یې کوم. اوس دا دی سارو مې دلې د اکا کره پرېږدوله د دوی کره مې دوه ماشومان دي وایي زه د هغو سره بازۍ کوم. ما هلته بازۍ وکړه زه ورځم یې ځان سره برابروم بیا ځمه د پښینو خواته پښین کې یو کار دی هغه زه تا سره بیا شریوم. اوس دا دی بند خوشدل خان له خو راورسېده. بند خوشدل خان زموږ په ټوله پښین ایریا کې د ټولو ښایسته د چکر ځای دی خو هغه تېر سیلابونه چې رالو پټلیانو دا شانې ویوړلې بند خوشدل خان کې اوس بارانونه وسي اوبه نه راسي بس د پښین د ځوانانو د چکر ځای نو د هغه دی. اوس دا دی د خیره پښین له خو راورسېدلو اوس د هغه دی زموږ شاته یو سکوټر راپسې ولو
څنګ ته یوه مازدا ولاړه ډایرکټ په مازدا کې واوښتې خدای موږ هم ځینې بچاو کړو خدای خوارکۍ خوښ سولو سکوټر په کار دی سړی په احتیاط وچلوي مولانا بد خوښ سولو ډېر بد خوښ غټه مازدا ولاړه سپېږه په دا کې واوښته ای چیرې زموږ یار چیرې روان دی خدای دې ته چیرې روان یې ته چیرې ځې برته کلي لرځو راځه کښېنه نه چیرې تللی وې دلته مې په د کلچ کلي کې پتا ودان مخکې سړی اوس په د علاوالدین میل ماجد کې بل منځ وکړ نو کښېنه بس بیا ځو کلي ته برته راځه زه به دلته همداسې وکړم ورور دغه به د ښه ترتیبه یو پیغام ځوانانو ته ورکړه په دا شي کې څه ورته ووایم څه ورته ووایې په زړه دې څه ارمان یې هغه ورته ووایه بس الله مو خوشحاله لره الله مو ښه دا زموږ یار مستانه دی اوس په موډ کې نه ولو بیا یو ورځ زه په تاسو باندې دی اورم ډېرې ښه خبرې کوي هیڅ چیز کوئ یاران حاضري کوئ چی جوړه کور کومه دی دغه پټریس چیش د لاس دغه لاس ته جوړ چیز جوړه بیا چیش یې بیا چیش جوړ پټریس ها پټریس کوډی ښه کوډری بیا شي نو ته جوړه که کومه ده دوی ماشومان دا د بازۍ کوي کوډۍ جوړوي که څه بلا جوړوي ته جوړه دا تا چیش په غاړه کړه دا چیش په غاړه کړه دا ماشومان دا دلې لګیا دي راورسېدلم پښین ما تاسو ویل پښین کې مې کار دی دغه ځوان که تاسو وینئ دا زما د اکا زوی دی بلال دی نو زما د کوچنیوالي انډیوال ولو بیا انډیوالي یې ختم کړه ګوره نشي ولې یې ختم کړله ما دی تا انډیوالي ولې ختم کړله اوس ټیم تېرېږي سوه هغه څرنګه ټیم سره دی د مخه ډېر هیرو ولو ډېر سپورټسمین هم ولو ډېر اکټیو ځوان ولو خو بس بیا خوارکي باندې ناجوړې راغله نو هر څه ځین پاته سولو بس اوس یې کړ ګرځي کړ ژوند خوند ورکوي راځه ما او دی درته راغلي ولو سمالزۍ له راغلي یو دلې د کرکټ میچ ولو میچ مې وکړي نو درته رالو دا باغ له دلې مې څو موټیویشنل ویډیو هم جوړې کړلې د ویډیو په آخري کې بیا تاسو هغه هم وګورئ نو اوس برته ځم د ګراونډ خواته هغه خواته خلک لګیا دي ګورئ یوټیوب کې ورکوم او درته موږ سره چې موږ په سمالزۍ کې میچونه کوو هغه ځوان ولاړ دی تېر واري ما ویډیو جوړه کړې هغه میچ دې وګټې کړي ودرې یار ستا نوم چې شو یا هغه بل دی کوم نوم ده ګرانو دغه دی ګرانو کرکټ هم کوي اوس دا د زمینداري کوي ګرانو یې چیش کرې دا غنم ښه اوبه دې د کومې خوا څه لری لکې تی څه نږدې راسه نو دا مینهوالو باندې ستا خو هم اوس پینځ دی دې خواته راسه ګرانو به زه به توی باندې ووایم تېر میاشت یې ګټلی و دغه دی ګرانو څه نږدې راسه یاره دا ستا مینهوال ته څه ووایه څه ورته ووایم نو با تېر میاشت دې وګټئ چای دې وکړې ستا که ښه ته راسه بیا ګوره ګرانو دا دې چای هم راسه کړی دی اوس ګرانو باندې سړی څه وکړي السلام علیکم ستړي مست تی څه کوئ ګرانو ته ناست یاست دی چیش کوي ګرانو دا د اوبو ډبه یې هم راوړی ده لږ اوبه به وڅښمه ګرانو نو زموږ یار دی ګرانو یې کړی که بل یې هم در سره دی دی که دی ته یې که دی دی ښه د شراکت ورسره ختمي ستا او د ګرانو ده ښه ګرانو دا دې چای هم ختم کړی ګرانو موږ داسې ولاړو راځه بلال ګرانو چای ختم کړی دی اوس ځو